عموما کمپلیکس په مختلفو برخو کې خدمات وړاندې کوي چې هغه لومړنی موږ د امپلانټ موږ په دوو برخو باندې کوو، یو یې کنونشنل کوو، یو یې بزل کوو. لومړنۍ شعبه چې دا د معاینې او د مشورې ده. موږ دلته صرف هغه مریض چې راځي او لومړی ځل غواړي چیکاپ وکړي، د چیکاپ په مرحله کې نو موږ اول دلته معاینه او مشوره کوو. سمرخیلو نامو یو ځای ده د ښار دی نامې انشاءالله ناحیې مربوط راځي. په دې کې د مجاهدات وو او یو 22 کاله ضعیف بني په کیفیت باندې روان دی، په معیار باندې روان دی. مطلب دا چې د فساد مخ اصل په سلو کې نیول شوی ده. یو ټانک والا نشي کولی چې بې کیفیته تیل یا تجار را پیدا کړي. چې دلته په ښار کې ګڼه ګوڼه وه، د هغه نقاط چې د ښار مرکزي نقطې دي د هغې څخه موږ هغه ریشه نقلیه وسایط دا چې دی د ښار څنډو ته البته تر یو وخته انتقال کړي دي. نو او داسې نور روغنیات مثال خالص روغنیات زموږ مقصد او هدف دا دی چې خالص روغنیات په برخه کې افغانستان خودکفایه او بډایه شي، چې نور به خارج ته موږ مجبوره نه شو. دښمن افغانستان کې الحمدلله ډېر زیات دي، جلغوزي په ټنو ټنو دي. سږ کال موږ 2 ټنه جلغوزي پروسس فلم دي چې هغه فرانسوي دي، چې موږ بعضې خپل کوم جنسونه دي هغه د بلجیک څخه یا د جرمني څخه د دې جن هغه کوو. هغې کې چې دي بیا تر 9000 او 14000 او 15000 روپۍ پورې. په دې کې بیا چې میل دی 50 میله دي او 100 میله دي. خوراک‌های ما از کباب است، قابلی است، ملنگ است، ماهیچه است، جوش است، دو پیاز است، یعنی کباب‌های ما چوپان است، شامی است، تکه است.